الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت مبارک درس ده او عنوان پکې نبی علیه الصلاة والسلام ته د وفدونو راتلل دي. کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړله، نو دلته د عربو ټول خلک، کم سیاسون خلکو یا په دوی کې رئیسان او مشران خلک، سرداران د قومونو، دا ټول په دې باندې پوه شو چې یاره نور د نبی علیه الصلاة والسلام سره د جګړې وسه نه لري. نو په همدغه بنا باندې دوی ټولو دا انتظار کوه چې د پیغمبر علیه السلام او قریشو ترمنځ به څه کیږي، او دا عقیده وه چې هیڅ باطل سړی مسجد حرام ته په زور او قوت باندې نشي داخلېدلی، ځکه د دوی او د پیل د واقعې ترمنځ ډېره کمه فاصله وه. د دوی په ژوندون کې د پیل واقعه تېره شوې وه، نو د بیت الله شریف په ورانولو یا د بیت الله شریف دپاره کوم پلان جوړولو ته دوی زړه نه ښه کوو. نو همدغه وجه وه چې د عربو قبیلې وفدونه، یعنې ډلې ډلې خلک دا ټول راغله او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مختلفو مسایلو باندې توافق وکړ. تقریبا مورخینو لیکلي دي چې 80 وفدونه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي. څوک وایي چې د مکې مکرمې د فتح نه مخکې یو څه راغلي وو، خو صحیح خبره دا ده چې د مکې مکرمې د فتح نه وروسته زیاتره وفدونه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي. او د دغه وفدونو راتګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په مختلف ډول باندې وو. په دوی کې د قومونو سرداران، رئیسان او عام خلک هم موجودو په دې وفدونو کې چې کوم یو نبی علیه الصلاة والسلام ته راتله، او د دوی غوښتنې هم مختلفې وې. څوک د خپلو بندیانو د خوشي کولو لپاره راغلي وو، لکه د حوازن او د بني تمیم وفدونه، او څوک د دې لپاره راغله چې ځان او مال په امن باندې کي، خپل امن یې غوښته. څوک د دې لپاره راغله چې د خپل ځان او قوم ستاینه وکړي، صفت وکړي. څوک د مناظرې او مشاعرې دپاره راغله او فخر بیا کوو په دې خپلې مشاعره باندې. او بعضې خلکو چې هغوی جزیې ته غاړه کېښودله، دې په خاطر باندې راغله. او بعضې خلک په دې خاطر راغله چې موږ په اسلامي لښکر باندې هېڅکله نور حمله نه کوو. او بعضې خلک په خپله خوښه باندې اسلام راوړلو دپاره راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته. نو دا وفدونه ډېر زیات دي چې انشاءالله نن ورځ او بله ورځ په همدې کې درس وایو، بیا د هغې نه وروسته حجة الوداع شروع کېږي، بیا به هغه درس وایي که د الله رضا وه. په دې ټولو وفدونو کې زیاتره مسلمان شوي دي، بغیر د بنو حنیفه او د مسلمة الکذاب نه چې د اسلام را نه وړ، او نور زیاتره پکې مسلمانان شوي دي چې د دې جملې څخه د عبدالقیس وفد هم د یا پلاوی. دوی د عربو د جزیرې په لویدیځه سیمه کې اوسېدل او د مدینې منورې نه باندې او خارج خلکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نه وروسته د دوی لومړی مسجد چې پکې د جمعې لمونځ پکې ادا شو. د عبدالقیس دا کوم پلاوی او دا وفد چې و، 2 ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. یو ځله د هجرت په 5م کال باندې، او په 2م ځل د وفدونو په کال باندې چې 9م کال راغله، او 14 یا 14 کسانو کله چې مدینې منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیده، ژر یې خپل ځانونه د مسجد په دروازه باندې وغورځول او نبی علیه الصلاة والسلام ته سلام واچو. او بیا په دوی کې یو کس د عبدالله بن عوف الاشج په نامه باندې چې ټولو کې کشر و، ځان یې لږ وروسته که او خپله اوښه یې چو کړله، کېنوله خپله اوښه. بیا دوی خپل سامانونه او 2 سپینې جامې وې دا اغوستې وې دا راوړل او په عزت سره راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام واچو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل: ان فیک لخصلتین یحبهم الله الحلم والانات، او کما قال علیه الصلاة والسلام. وایي تا کې 2 صفتونه دي چې الله یې خوښوي. یو دا ده چې تا کې بردوباري ده، نرم خوی ده په تا کې، او بل حوصله په تا کې ده. نو دا خلک راغله
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې وکړې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې موږ ته نصیحت وکړه په څو خبرو باندې ترڅو موږ خپل قوم ته لاړ شو او دا خبرې ورته وکړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته ویل په 4 شیانو باندې ورته امر وکړ چې تاسو به شهادت د دې خبرې ورکوي چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله، چې الله یو ذات دی او محمد د الله رسول دی، او بل به مونځ قایموي، دریم زکات به ورکوي، څلورم روژه به نیسئ. په دې وخت کې حج نه و پر شوی ځکه حج پکې یاد نه کړ. او دا ده چې د غنیمت 5مه برخه به بیت المال ته تاسو ورکوي او له دې نه منع کړه چې تاسې به نشهیي شیان نه خرڅوئ او هغه لوښي چې تاسې پکې شراب څکلي دي دا به نه استعمالوئ. بیا دوی دوم ځل باندې چې راغله 40 کسانو او په دوی کې زیاتره خلک ټول مسلمانان شو. نو دا د عبدالقیس وفد او پلاوی و. د دې نه وروسته نبي علیه السلام ته د بني سعد بن بکر سیمې نه زومان بن ثعلبه په نامه باندې وفدونه راغله. زومان بن ثعلبه دا یو سخت زړی کوچی سړی و، بانډچي سړی و، کوچی و، عربي کې ورته اعرابي ویل کېږي. او 2 کوڅه یې په دې خپلو ویښتو کې پریښې وې. کله چې مدینې منورې ته راغی خپل اوښې دننه په جومات کې چوک او بیا کېنو، یعنې اوښې هلته کېنو. بیا راغی صحابه کرام ناستو، مسلمانان ورته ویل تاسې کې د عبدالمطلب زوی څوک دی؟ نو صحابه کرام ورته ویل چې دا نبي علیه السلام ورته وښوده چې دا د عبدالمطلب زوی دی. نو راغی نبي علیه السلام ته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم، زه څو پوښتنې درنه کوم او پوښتنو کې سختی در سره کوم چې زړه کې په دې خاطر زه تا سره سختی کوم چې زه مطمئن شم په دې سوالونو باندې ستا په زړه کې څه ونه ګرځېږي. نبي علیه السلام ته دا خبره وکړه. نبی علیه السلام ورته ویلې وکړه پوښتنې دې وکړه. ترمذي حدیث دی او مستدرک بن حاکم د هم را نقل کړه. ویلې د کوچي نبی علیه السلام ته ویل چې موږ ته ستا یو استازی راغلی و، رسول دې راغلی و، رسول استازي ته ویل کېږي، او وایي چې ته دا دعوه کوې چې زه د الله رسول یم او الله تعالی را لېږلی یم. نبی علیه السلام ورته ویل هو بالکل دا خبره زه کوم. بیا ورته ویل چې اسمان چا پیدا کړی؟ نبی علیه السلام ویل الله. وایي ځمکه چا پیدا کړې؟ وایي الله. وایي دا غرونه چا لګولي دي او دا په دې غرونو کې دا شنه بوټي او دا شیان دا چا پیدا کړي؟ دا وایي الله پیدا کړي. بیا د کوچي ورته ویل په هغه ذات قسم در کوم چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي او غرونه لګولي دي چې آیا ته الله ارسلک، آیا الله ته را لېږلی په صحیح معنا باندې؟ نبی علیه السلام ورته ویل نعم هو زه الله را لېږلی یم. بیا ورته ویل چې ستا استازی دا دعوه کوي چې زموږ په مالونو کې زکات لازم دی. نبی علیه السلام ویل هو دا خبره صحیح ده. وایي په هغه ذات د ستا قسم وي چې پر دې تا ته الله امر کړی ده چې زکات د دې خلکو نه واخله. نبی علیه السلام ورته ویل چې هو الله ما ته امر کړی. بیا ورته ویل چې ستا استازي موږ ته دا خبره وکړه ان رسولک زعم لنا، ستا رسول موږ ته دا خبره وکړله ستا استازي چې په موږ باندې په دې 12 میاشتو کې یوه میاشت روژه نیول لازم دي. نبی علیه السلام ویل هو د صحیح خبره کړې ده. بیا ورته ویل چې په هغه ذات د ستا قسم وي چې ته یې رالیږلی چې په دې روژه باندې د روژې په نیولو باندې الله تا ته امر کړی؟ نبی علیه السلام ورته ویل بالکل الله ما ته امر کړی. بس دا خبرې چې وکړلې ټول، نو دې سړي ویل چې قسم مې د په هغه ذات چې ته په حقه باندې رالیږلی، نه به په دغه خبرو باندې اضافه شیانو باندې عمل کوم او نه به په دغه خبرو نه کمو شیانو باندې عمل کوم. لاړه. نو نبی علیه السلام ویل لئن صدق لا يدخلن الجنه، که چېرته دا سړی رښتونه یي په دې خپله خبرو کې چې ما نه کوم سوالونه وکړه، ما جوابونه ورکړه او دوی ویل چې زه به دا شیان عملي کوم، نو که رښتونه یي او رښتیا دا شیان عملي کړي، نبی علیه السلام وایي خامخا به جنت ته دا سړی ننوځي. بیا کله چې دا زومان بن ثعلبه لاړ خپل قوم ته، خلکو ته د بوتانو په پرېښودلو باندې امر وکړه چې تاسې د بوتانو عبادت پرېږدئ او د یو الله او د رسول اطاعت وکئ. او دا رقم مسجدونه جوړ کړل او اذانونه پکې شروع کړه. نو په ټولو وفدونو کې د زومان بن ثعلبه وفد دا ډېر ښه وفد و چې ټولو غاړه کېښودله نبي علیه السلام ته. بیا د عذرا او بلی په نامه باندې وفد و چې دوی هم د سفر په میاشت کې د هجرت په 9 کال باندې راغله. 12 کسانو او خپل رشتہ داری د قصوا چې د نبی علیه السلام په نیکونو کې تیر شوی هغې سره بیان کړله
او د مکې مکرمې نه د بني بکر او خزاعه په ویستلو کې چې کومه مرسته د مسلمانانو سره کړې وه هغه یې بیانه کړله. نبي علیه السلام ورته ښه استقبال وکړه او دوی ته د فتح زیری ورکړه، د شام د فتح زیری ورکړه. نو زیاتره خلک په دوی کې مسلمانان شو. بیا د هغې نه وروسته بني اسد بن خزیمه په نامه باندې یو وفد د هجرت په 9 کال باندې په اولو ورځو کې د هجرت په 9 کال باندې دوی 10 کسان راغله. نبي علیه السلام صحابه کرامو سره ناستو، سلام یې واچوه او نبي علیه السلام ته وویل چې موږ په دې ګواهي ورکوو چې الله یو دی، شریک نه لري او ته د الله رسول یې. دا خبره موږ منو او ای د الله رسوله موږ تا ته راغلي یو پرته د دې نه چې تا موږ ته څوک رالیږلی چې راشي. موږ په خپله خوښه باندې راغلو، موږ اسلام راوړ او جګړه هم در سره ونه کړله، بغیر د جګړې نه راغلو تا ته مې اسلام راوړ. نبي علیه الصلاة والسلام باندې احسان بار کړه، احسان باره یې وکړه نبي علیه السلام باندې. الله آیات راولېږه د سورة حجرات 18 نمبر آیات، یمنون علیک ان اسلموا. الله وایي دوی په تا باندې احسان اچوي په دې خاطر چې موږ اسلام راوړی. قل ته ورته وایه لا تمنوا علی اسلامکم، ما باندې د خپل اسلام احسان باره مه کوئ. نبي علیه السلام ته الله وایي ته داسې ورته ووایه بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان، بلکې الله په تاسو احسان کړی چې تاسو ته هدایت ایمان دپاره وکړه. ان کنتم صادقین، که چېرته رښتوني یاستئ تاسې اسلام راوړونکي یاستئ نو تاسې باید د الله احسان په ځان باندې ومنئ، خپل احسانات هم په نبي علیه السلام باندې مه باروئ. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خلکو د بدمرغۍ بدپالي چې ورته ویل کېږي او نیکپالي د دې دواړو په هکله باندې نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه. نبي علیه السلام دوی ته د ټولو شیانو نه منع وکړه چې تاسې به دا کار نه کوئ، او ځکه چې دا د غیب و تخمین او اټکل دی. بیا د دې خلک د دغې وفد خلک څو ورځې پاتې شول او د دین ضروري مسایل زده کړل او له انعاماتو سره بیا بیرته رخصت شول او اسلام یې راوړ. او بله مسله دا تاسې واورئ چې په دین کې نیکپالي شته خو بدپالي نشته ده. په دین کې بدپالي ناروا ده او نیکپالي روا ده. انشاءالله چې نور وفدونه بیا بله ورځ کې په لنډه توګه باندې وایو، هغې نه وروسته به حجة الوداع درس یې که د الله رضا وه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.